أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم رب زدني علما ولو دخلت الكلمة في الفعل کچرتا داخل کړل شي کلمات فی الفعل په فعل کې یعنی دا دریم استعمال د کلمې د فی دی چې یو استعمال کلمې د فی په زمان کې ظرف زمان او یو استعمال کلمې د فی په ظرف مکان کې او دغه استعمال د کلمې د فی په فعل کې دی خو فعل نه اصطلاحي فعل نه دی مراد بلکې فعل لغوي مراد دی دی تحقیق تاسو ته شی او هغه به کافي وي کنه خاجي نو اوس ګوره دا د فا مجازي معنی بیانوي دا د فا مجازي معنی بیانوي اسی خو کلمات فی دا وضع د ظرفیت د پاره صحیح شو چې دغه ما بعد د فی دا به ما قبل د پاره څوي ظرفي څوي ظرفي اور دغه ما بعد څه کوم دی کنه دا ما قبل د پاره ظرفي اور ظرف دا محل وی ما قبل د پاره صحیح شو نو اوس دغه ما قبل دا به دغه محل کې یعنی محل هغه وی کنه صدې کې دو زمانو پورې دا پاتې کېدل شي صحیح شو دغه ما بعد دا به ما قبل د پاره ظرفي اور ظرف څوي محل وی ظرف څوي محل وی یعنی هغه ما قبل دا دغه محل کې دو زمانو پورې پاتې کېدل شي صحیح اوس دغه ځکه دغه فعل اور مراد فعل لغوي دی یعنی مصدر دی اور مصدر تاسو ته پته دی چې دا یو عرض دی یو صفت دی صحیح شو دا دو زمانو پورې برقرار نشي پاتې کېدل سوچ مشتا خبره ته سوچ غواړي دی خبره ته بیا ګوره ساره نشوخه کلمات فی دا څه د پاره وځه دی ظرفیت د پاره صحیح یعنی ما بعد دا ما قبل د پاره ظرف دی اور ظرف دا محل وی ظرف څوي محل وی اور محل هغه وی کنه چې دې کې دغه ما قبل دو زمانو پورې پاتې کېدل شي یعنی دو زمانو پورې دا ورکه پاتې وی باقی وی اوس دغه ځکه دغه مصدر دا خو یو عرض دی یو صفت دی نو دا خو دو زمانو پورې پاتې کېدل نشي صحیح شو یعنی دا محل نشي جوړیدل چې دغه محل دو زمانو پورې پاتې وي نو چې کله دا محل نشي جوړیدل نو لہذا دغه ځکه به دغه فی د ظرفیت د پاره نوي بلکې دا به فائدہ معنا د شرط ولا ور کوي دا به فائدہ معنا د شرط ولا ور کوي ځکه حقيقي معنا او زجرت لل نشي کنه نو مجازي معنی طرف ته بچي اور مجازي معنی هغه د فی ظرفیت ولا معنا د شرط دی وش ولا مولوی سم اوس ګورو مثالونه ته او بل دا خبره یاد ساتو چې دغه ځکه مناسبت څه شی دی حقيقي معنی څه هغه ظرفیت دی مجازي معنی هغه شرط د پاره رسی نو مناسبت په اعتبار د مقارنت سره دی مناسبت په اعتبار د مقارنت سره دی مقارنت څه معنی لکه څرنګه ظرف اور مظروف د خپل کې یو بل سره مقارن وی کنه یو بل سره ټچ وی صحیح شو نو اندرنګ شرط اور مشروط هم خپل کې یو بل سره مقارن وی یو بل سره پیوسته وی پوه شي په خبره نو دا مناسبت شو چې مونږه دا فی رغله دی او دا معنا د شرط کې ګرځو اسی خو وزه ظرف د پاره دی د معنا کې شرط ګرځو مجازي معنا مناسبت څه شه دی په اعتبار د مقارنت سره
ولو دخلت الکلمه داخله کړل شي کلمات فی الفعل په فعل کې تفید معنی الشرط نو فائدہ به ورکوي دا معنا د شرط. قال محمد رحمه الله تعالی امام محمد رحمت الله علیه فرمایي اذا قال سکلوی یو سړی یو خاوند انت طالق فی دخولک الدار ست طلاق په دخول دستا کورتا یعنی دخول دستا په کور کې ته طلاق ہے صحیح شو یعنی ستا داخلي دلو د کور ته دی کې ته طلاق ہے نو فهو بمعنى الشرط نو دا په معنا د شرط ځکه اوس دخول دا طلاق د پاره دخول دا ظرف نشي واقع کېدل صحیح شو ځکه دا خو ته بیا ظرف ته جوړې نو دا به محل شي هغه د پاره اور محل هغه دوو زمانو کې باقی پاتې کېدل شي نو دغه ځکه خو د دوو زمانو کې باقی نشي پاتې کېدل دا مصدر دی نو لہذا دغه د کې به فی د شرط د پاره وي انت طالق نو دا به گویا کې دسی شي گویا کې دی دسی یلی انت طالق ان دخلت الدار انت طالق ان دخلت الدار نو فلا يقع الطلاق قبل دخول الدار نو طلاق واقع نوی مخکې د دخول الدار نه ولو قال کچرتوی یو خاوند انت طالق فی حیزتک ته طلاق په حیز خپل کې ته طلاق نو اوس ګوره دغه حیز دا هم مصدر دی نو دا ظرف نشي واقع کېدلی نو څه کله نشي واقع کېدلی نو د دې کې به دغه کلمات فی مجازي معنی باندې اخلو څه هغه شرط نو گویا کې دی دسی یلی دی انت طالق ان حزت انت طالق ان حزت ته طلاق کا چرته تا ته حیز راغلو نو خدغه سر خوړلی ان کانت فی الحیز کا چرته د په حیز کې وا نو وقع الطلاق فی الحال نو بس طلاق شو اور و الا اور کچرتا یعنی دغه وخت کې دا په حیز کې نوا نو يتعلق الطلاق بالحیز نو طلاق متعلق شو په حیز سره صحیح شو وفي الجامع اور په جامع کبیر کې امام محمد رحمت الله علیه فرمایلی دی لو قال کچرتوی یو سړی انت طالق فی مجیء یوم ته طلاق پر تک د ورځ کې صحیح شو اوس دغه رتک د ورځ دین کا آنا دا یو مصدر دی کنه نو دا مصدر دی لہذا دا ظرف نشي واقع کېدلی نو گویا کې دی دسی یلی دی انت طالق فی مجیء یوم یعنی ته طلاق ان جاء یوم ان جاء یوم کچرته ورځ راغله لم تطلق حتى يطلع الفجر دا به نشي طلاق تر دې چې طلوع د فجر وشي من اليوم الثاني هغه د دویمې ورځې طلوع د فجر وشي نو بیا به دا طلاق وي ځکه طلوع فجر سره ورځ راغله کنه ورځ داخله شوه ورځ کله نه شروع کیږي طلوع فجر نه صبح صادق نه نو طلوع د فجر وشوله ورځ راغله نو بس دا طلاق دی ولو قال کچرت اوی یو سړی فی مزوی یوم انت طالق فی مزوی یوم یعنی ګوره کې دی دسی یلی دی انت طالق ان مزا یوم کچرت ورځ تیره شوه نو که ورځ تیره شوه ته طلاق نو ان کان ذلک فی اللیل کچرت دا وا یعنی دغه کلام وو فی اللیل په شپې کې نو وقع الطلاق عند غروب الشمس نو طلاق په وقیوی په وخت غروب الشمس کې من الغد د سبانه شپه ختم شوه نو دغه ورځ داخله شوه دغه ورځ ختم شوه غروب الشمس سره نو طلاق وکي لوجود شرط د وجه د موندلو د شرط نه اور خچرته و ان کان فی اليوم کچرته دغه کلام دی کړو په ورځ کې یعنی ورځ مثلا 12 بجې کړو یا 12 بجې کړو 2 بجې کړو دا ورځ دی کنه ورځ کې کلام کړو نو تطلق حين تجيء من الغد تلك الساعه طلاق ول بشي په وخت رتق د من الغد د سبانه تلك الساعه دغه ساعت کې څه کله دغه ساعت راشي حين هغه وخت کې تجيء راشي من الغد د سبانه تلك الساعه دغه ساعت مثلا 2 بجې دي ته دغه کلام وکړلو سبا څه 2 بجې دغه وخت راشي نو دا به طلاق وي
ځکه چې دځي کې ګوره ان فی مزوی یومون یلی فی مزوی یومن، نو یوم دا مطلق ذکر دی، چې کله مطلق ذکر شي المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، نو کامل ورځ به مراد وي. اوس کامل ورځ یعنی 2 بجې نه تر غروب آفتاب پورې څه کام نیمه ورځ دا شو کنه، اور سبا ته طلوع فجر نه ونسه 2 بجې پورې څه د پاسه نیمه ورځ دا شو کنه، نو څه د پاسه نیمه ورځ څه د کام نیمه ورځ دا ته جمع کې پورا ورځ شو کنه، نو طلاق واقع بشي. وفي زیادات اور زیادات نومی کتاب کې امام محمد رحمت الله علیه فرمایي لو قال کچرتوی یو سړی انت طالق فی مشیت الله تعالی، ته طلاق په مشیت الله تعالی کې، او فی اراده الله تعالی، یا ته طلاق په اراده د الله تعالی کې، کان ذالک بمعنى شرط، نو دا به وی په معنا د شرط، ځکه مشیت دا هم مصدر دی کنه خوخه، اور اراده دا هم مصدر دی، نو لہذا دا ظرف واقع کېدل نشي، نو دا په معنا د شرط وی. نو حتی لا تطلق، حتی کې دا به نشي طلقوله، طلقوله به ولې نشي؟ وجه څه شه دی؟ ناقید تکوز لیکلی لعدم ادراک وجود الشرط، د وجه د عدم ادراک د عدم خبرتیا په موجودیدلو د شرط باندې. نو اوس الله تعالی څه اراده دی ما او تا ور باندې معلومیدل شو، الله تعالی څه خوخه دی ما او تا ور باندې معلومیدل شو نه، څه کله نشو معلومیدل، نو د واجنه دغه کلام به بستاوله لغوي. پوه شي په خبرې. فصل حرف الباء للالصاق في وضع اللغه، دا یو لسم نمبر حرف ته د حروف معانیونه حرف با. حرف با دا الصاق د پاره رسی په اصل لغت کې. دي کې یو څو خبره تاسو ولیکو، دغه خبره چې تاسو ولیکو نو د ټول فصل به تاسو ته آسان شي. اوله خبره ولیکو چې اصل لغت میں با وضع ہے الصاق کے لیے، اصل لغت میں با وضع ہے الصاق کے لیے. الصاق کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا. الصاق کا معنی ہے، الصاق سواد سرخا کتاب کی امدت علی کلی، الصاق کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا. تو لہذا با جس پر داخل ہو، تو لہذا با جس پر داخل ہو وہ ملصق بھی ہے، وہ ملصق بھی ہے. اور جانب آخر یعنی با سے ما قبل، با نامکم ما قبل دیا، جانب آخر ملصق ہے، ملصق. اور ملصق با ہے، ملصق با ہے. گورای صیغو ته خو سوچ دی ملصق 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 به، ملصق به هغه مدخول د با صحیح شو، ځکه دې سره ملاو کړل شوی دی کنه، اور هغه جانب آخر ملاو شوی دی نو هغه ملصق دی. صحیح شو. اور چا ملاول کړی دی دغه کار چا کړی دی؟ دغه لوی ډیپټي با کړی دی. صحیح شو. وشولا مولسم. دویمه خبره ولیکو تابع کو اصل کے ساتھ ملایا جاتا ہے، تابع کو اصل کے ساتھ ملایا جاتا ہے نہ کہ اصل کو تابع کے ساتھ. دا یو ثابته ده چې تابع دا به اصل سره ملاول شي نه اصل تابع سره. صحیح شو. تابع اور اصل. دریمه خبره ولیکو بیع کے اندر مبیع اصل ہے اور ثمن تابع ہے. بیع کے اندر مبیع اصل ہے اور ثمن تابع ہے. او دې سره به تاسو اصل اور تابع په فرق باندې هم پوه شو. ها بیع کے اندر مبیع اصل ہے اور ثمن تابع ہے. وجہ یہ ہے کہ بیع میں مقصود مبیع ہوتا ہے، بیع میں مقصود مبیع ہوتا ہے. ثمن سے براہ راست فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ثمن سے براہ راست فائدہ نہیں اٹھا سکتے. مثلا
नकद रुपए है, मसलन नकद रुपए है, ये खर्च करेंगे तो नफा मिलेगा या नफा देगा, ये खर्च करेंगे तो नफा देगा। मसलन इसके साथ रोटी खरीद ली, मसलन इसके साथ रोटी खरीद ली। बाद यौ मिसाल वली को नुरजान वर बानी पोय को गोरा ओस इच मबीआ दा प बैआ के असल दे और समन दा ताबे दी। ओस मबीआ दा असल दे वले जका बैआ की मबीआ मकसूद वी कना। लका ओस गोरा त वगे ता सर ददी की 1 करोड़ रुपी प्रति दी। ओस दगा 1 करोड़ रुपी दा द तावल अलवगा खत्म वले शी नशी खत्म खन नवी नवी नोटونه دي وای دې متزر زر راکی نو اوس دغه د تاول الوګه ختمول شي نشي ختمول بلکې نور د وګي کوي وګي ستر کې بہت غړې د زړو زړو نوټونو ده نو اوس د تاول الوګه نشي ختمول خو تر څو پورې یعنی کله ست دینا یو نوٹ رغو بسي هغه خرج کې او ځان ته یو چرګ واخلي هغه اوخري نو تاول الوګه به ختم شي اندرنګ یا تګي یو د ابو بوتل ور سره واخلي د تاول تنده به ختم شي یا اندرنګ جمع راغلو یخنی د کیږي نو دغه پیسې خرج کا بازار ته لاړ شه چادر واخله نو ساړه به ختم شي و د دې تاسو 1 کروڑ روپی پرتی دي نو هغه سره د تاول سړ ختم کیږي نه اندرنګ تاول بدن و سره پټیږي نه نو مبيعا دا مقصود ده پوښي په خبره خاجي चलूरमा खबर दावली को कि बैआ के अंदर बा समन पर दाखिल होती है, बैआ के अंदर बा समन पर दाखिल होती है। बैआ के बा पचा बने दाखिलेगी पर समन बने दाखिलेगी। लका दगा खबर तासु तबल ورځ هم سبق کې شیوا څه اوس دوا شي زندي هغه دواړه د مبيعي جوړېدو صلاحیت هم لري او د ثمنو صلاحیت هم لري نو تا ته به څه پته لاګي چې دا ثمن دي او که دا ثمن دي یاره با څه په کوم باندې داخله شوي وي نو هغه ثمن دي پوه شئ په خبرې حاجي اوس دې باندې یو اعتراض کیږي هغه اعتراض هم ځان سره ولیکو ها اعتراض دا کیږي कि जिस पर बा दाखिल होती है वो मुल्सक बिही है, जिस पर बा दाखिल होती है वो मुल्सक बिही है और मुल्सक बिही असल हुआ करता है और मुल्सक बिही असल हुआ करता है यानी असल को मुल्सक बिही होना चाहिए। गोरा मुल्सक बिही मुल्सक बिही هغه سره ملاو کړل شوی تاسو ته مخکې ویلو کنه اصل به تابع به اصل سره ملاوي نه اصل تابع سره نو ملصق به اصل پکاره دے کنه اور تابع کو ملصق اصل کو ملصق به ہونا چاہیے اور تابع کو ملصق تو اس پر اشکال ہوا کہ بیع کے اندر تو با ثمن پر داخل ہوتی ہے بیع کے اندر تو با ثمن پر داخل ہوتی ہے اس سے تو پتہ چلا کہ ثمن اصل ہے مبیعہ تابع ہے اس سے تو پتہ چلا کہ ثمن اصل ہے اور مبیعہ تابع ہے اوملیکل اشکال باندې پوه شو چې تاسو ته ویلو چې په بیع کې با په ثمنو باندې داخليږي نو څه په ثمنو باندې داخليږي نو ثمن دا ملصق به شو کنه نو دا اصل شو کنه ملصق به اصل وی ځکه تابع به اصل سره ملوي اصل به تابع سره نه ملوي نو دینه خو معلومه دا شو چې ثمن دا اصل دی اور اصل خو بیع کې ثمن نه دی مبيعا دی نو دی باندې دا اشکال دی نو هغه جواب دا دی جواب ولیکو کہ فعل کو جب با کے ذریعے کسی اسم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے فعل کو جب با کے ذریعے کسی اسم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو وہاں پر اصل وہ فعل ہوا کرتا ہے تو وہاں پر اصل وہ فعل ہوا کرتا ہے یعنی کلچ یو فعل با ذریعے سرا یو اسم سره جوړاو شي اسم سره میلاو شي
نو التکي هغه فعل اصل وي، هغه فعل اصل وي. لکه ګوره كتبتو بالقلم، كتبتو بالقلم، ما کتابت وکو قلم سره. اوس دغه کتابت دا فعل دی، صحیح شو؟ دغه با ذریعه سره یعنی قلم سره دا جوړاو شو، نو اصل دغه کتابت دی، قلم نه دی. اوس تاسو ډیر قلمونه د دې کې یخي دي درجن مجامه کړي خو څه لیکل ور سره نه کو، نو به څه فائدہ شته؟ نو اصل خو دې سره څه شه دی؟ کتابت. یا نور الله مولوی صاحب اوس تا مخ ته پین پروت دی، اوس ته لیکل نه کوي، ها دا لیکل ته وکړو. हाँ, नो तो वहां पर असल वो फेल हुआ करता है, और जिस पर बा दाखिल हुआ है, और जिस पर बा दाखिल हुआ है वो आले और जरिए के दर्जे में होता है, वो आले और जरिए के दर्जे में होता है. लिहाजा वो मुल्सक भी ही तो है लेकिन असल नहीं है, वो मुल्सक भी ही तो है लेकिन असल नहीं है. हम लिखल दे जी पूरे, हाँ, लेकिन असल नहीं है ताबे है, लेकिन असल नहीं है ताबे है. और वो मुल्सक जो माकबल फेल है असल होता है, और वो मुल्सक जो माकबल फेल है असल होता है. सही शुआ? पोई शमूली से ओस गोरा پښتو کې ځان پوي کا. اشکال څه وارد شو؟ چې تا کله وویلو چې تابع به اصل سره ملوي، اصل به تابع سره نه ملوي، اور با الصاق د پاره رسی، اور با څه په چا باندې داخله وي هغه ملصق به وي، او جانب اخر دا ملصق وي، یعنی ملصق دا ملاو کړل شوی دی، ها، او د مدخول با ملصق به دي سره ملاو کړل شوی دی. صحیح شو ده؟ اور دغه با دا ملصق دی. اور تا ویلو چې بیع کې ثمن دا تابع دی اور مبيع دا اصل دی، نو دی باندې اشکال دا وارد شو چې بیع کې خو با په ثمنو باندې داخليږي، نو معلومه دا شو چې ثمن دا اصل دی مبيع دا تابع دی. نو هغه جواب دا درته وکړو چې کله فعل با ذریعه سره، کله فعل با ذریعه سره یو اسم سره جوړاو شي، نو التکی مقصود التکی اصل اغا فعل وی، التکی اغا مقصود اور اصل څه شوی؟ فعل وی. او څه په کم باندې با داخله شوی دی اغا اعلی اور ذریعہ وی. صحیح شولا؟ نو اوس د دې کې دغه اگر کا با خو داخله شوی په ثمنو باندې دی، خو دلته کې دغه ثمن د ذریعہ دی. څه شه دی؟ ذریعہ دی د پاره د هغه مبيعه. څه مبيعه مونږه حاصله کړی دی څه ذریعہ سره؟ دغه ثمنو سره. نو دا ذریعہ دی اعلی دی، اصل نه دی، اصل مبيعه دی. او دغه د کې خو پکار داوا چې دغه ملصق به اصل وي اور ملصق تابع وي، خو دغه د کې مونږه ملصق به هغه تابع ګرځو اور ملصق هغه اصل ګرځو، ځکه چې د دې کې ملصق به دا یو اعلی دی ذریعہ دی. وشوله اوس بس کتاب ته ګور ان شاء الله، نور کې څه نشته، صرف ترجمه. حرف الباء للالصاق، حرف د با د الصاق د پاره دی فی وضع اللغه په وضع د لغت کې. ولهذا تصحب الاسمان، اندې د واجنا دا داخليږي، تصحب معنا ای تدخلو، داخليږي د غبا الاسمانا په سمنو باندې. وتحقيق هذا اور تحقیق تدي ان المبيع بشک مبيع اصل دا اصل دی فی البيع په بیع کې، والثمن شرط فيه او ثمن دا شرط په دی بیع کې. ولهذا المعنى اندغه علت د واجنا، اندغه معنی د واجنا هلاك المبيع، هلاك د مبيع يوجب ارتفاع البيع دون هلاك الثمن، يوجب دا واجبی ارتفاع البيع، بیع پرتکیدل د بیع یعنی بیع کا ختم ہونا ثابت کرتا ہے، دون هلاك الثمن، نہ هلاك الثمن، یعنی ثمن تا سره هلاك شو کنه دی سره بیع نه ختم کیږي، نور ثمن به ورته ورکي، مبيع هلاك شوا دا اصل دی، نو بس بیع ختم شوا. اذا ثبت کله دغه خبره ثابت شوا، یعنی کما خبره ثابت شوا دغه خبره څه بیع کې اصل هغه مبيع دی اور ثمن دا تابع دی، نو فنقول مونږ یو الاصل اصل ان دا خبره دی یکون یعنی قاعده دا دی، ضابطه دا دی، این دا خبره یکون التبع سوی دغه تابع یعنی ثمن
ملصقن دا ملصق وی بالاصل اصل سره هغه مبيعه ده یعنی دا ملاو کړل شوی دی اصل سره لا نه اندا خبره یکون الاصل څوی به اصل ملصقن اصل یعنی دغه مبيعه ملصقن صدا ملصق کړل شي بالتبع ثمن سره صحیح شو تابع سره تبع بمعنى تابع فاذا دخل پس کله داخله شي حرف الباء حرف د با فی البدل په بدل کې یعنی په ثمنو کې فی باب البيع په باب د بیع کې دل نو دا دلالت کوي څه شي دلالت کوي دل ذالک دلالت کوي دغه دخول د با اعلی په دې خبرې باندې انه څه دغه بدل څه هغه ثمن دی تبع دا تابع دی ملصقون دا پیوسته کړلی شوی دی میلاو کړلی شوی دی بل اصل اصل سره څه هغه مبيعه دی پوهیږم مولوی صاحب څه مشکل خو نشته فلا يكون مبيعا ندي دغه مدخول د با مبيعه فيكون ثمنا نوشوي بدا ثمن مدخول د باب ثمن وي وعلى هذا قلنا بنا بردي باندې مونږ یو اذا قالت کله یو سړی بعت منك هذا العبد خرڅ کړی دی ما پتا باندې دغه غلام بکر من الحنته یو کر غنمو کې یو کر غنم حاشیه کې د تلیګلی یو کورڅوروي هو 12 وسقن د 12 وسقوي او یو وسق 60 ساعا دا 8 ساعوي صحیح شو 8 ساعه خاجي نو ووصفها او دی بیان کړی دی دغه غنم یعنی د غنمو صفتی بیان کړی دی څه دغه غنم دی يكون العبد نوي بدغه عبد مبيعا مبيعا والكر ثمنا اور دغه کر غنم ثمنا د بسمنوي نو فيجوز الاستبدال به نو جائز دی بدلول به په دغه کر سره یعنی د غنم بدلول الاستبدال به یعنی بدلول دغه غنم قبل القبض مخکې د قبضنا یعنی یو ګره ووصفها بیان هم کړي دغه غنم دی ښا دغه غنم په بدل کې څه د دومره غنم دی یو کور غنم دی په بدل کې دغه غلام در نزه اخلم نو اوس ګوره بیان هم کړی دی خو په ثمنو باندې داخله دی نو بیا هم دغه غنمو کې مخکې د قبض نه زه تبدیلی کولی شم یره غنم نه در کوم دومره پیسې در کوم صحیح شوله ولو قال بعت منك كرا من الحنته کشرته یو سړی څه خرڅ کړی دی ماته باندې خاص کړی دی ماته باندې قرآن دغه یو کور من الحنته غنم ووصفها او د دې بیان هم کړی دی بهذا العبد په بدل دغه غلام نو ګوره اوس يكون العبد ثمنا ثمن څه شي دی عبد دی والكر مبيعا اور کور غنم دا مبيعا دی ويكون العقد سلما اور وی بدغه عقد السلام دا بيع سلام شو صحیح شو دا څه شو بيع سلام او دغه بیع سلام څه شو نو دی کې به مکمل شرایط لحاظ د بیع سلام ولا بستل شي بیع سلام تاسو ته یری دی چې مبيعه د پنیټي باندې وي او ثمن هغه نقد وي ثمنو باندې قبض هغه مجلس د عقد کې د ضروری دی صحیح شو مجلس عقد کې به ته ثمنو باندې قبضه کوي او مبيعه به تاته روسته ملويږي مؤاجله به ملويږي نو اوس کچرته دغه غلام باندې دغه وخت کې قبض وکړل شو نو دغه بیع صحیح کنوي نو دا بیع باطله لا يصح نصحی کیږي الا مؤجلا مگر مؤجلا صحیح شو دا مؤجله بیع سلام دی وقال علماؤنا يلدي زمون علماء اذا قال لعبده تكلوي مولا خپل غلام ته ان اخبرتني بقدوم فلان کچرته تا خبر را کوماتا پر تک سرا د پلنکی فانت حر نت آزاد یې ګوره بار وړه دی کنه با الساق د پاره رسی نو ګوره اوس خبر صدقه خبر ورکول دا ملصق وی په قدوم سره دا ملصق وی پیوست وی قدوم سره یعنی ټچ وی قدوم سره صحیح شو دغه قدوم او دغه خبر د خپل کې پیوست وی نو دا به کله پیوسته کیږي چې کله ریښتونه خبر وی یعنی هغه راشي هغه راشي ریښتونه خبر وی هغه راغلو قدوم وشو او دې سره دغه خبر پیوست شو با الساق د پاره رسی نو چې کله دې داسې خبر ورکو چې د قدوم سره پیوست وو نو لہذا دا به آزاد وي او که چېرته دروغو خبري ورکو بیا به آزاد نه وي اوس کله بای نه دی راوړی
بای نه دی راوړی سی ورته ویلي دي ان اخبرتني ان فلانا قدم فانت حر نو اوس کله بای نه دی راوړی نو لهذا خبر ورکول قدوم سره ملصق نشولو نو که دروغو خبرې هم ورکو نو هغه به آزاد وي ځکه خبر خو یې ورکو که نه صحیح شوه دروغو خبر ورکول خو خبر دی که نه خاجي ان اخبرتني بقدوم فلان فانت حر فذلك پس دغه حکم په حریت سره واقع علی الخبر کو زناقید لګلی کنه فذلك دغه حکم په حریت د غلام سره واقع دا بواقعي علی الخبر په خبر باندې ای علی الخبر دسه خبر الصادق څه هغه ریښتونه خبر ویل ليكون الخبر زکه شي خبر ليكون الخبر ملصقا بالقدوم زکه وی به خبر ملصق بالقدوم قدوم سره فی الواقع په واقع کې صحیح شو واقع کې فلو اخبر کاذبا کچرتا دی خبر ورکو دروغ لا یعتقون دا بنازدی ولو قال کچرتا وی ان اخبرتنی کچرتا تا خبر رکو ماته ان فلانا بشک پلنکه قدم فانت حر هغه رغله دی نو ته آزاد فذلک نو دغه خبر دغه حکم په حریت سره واقع علی مطلق الخبر دا بواقعي په مطلق خبر باندې فلو اخبره کاذبا عاتقا کچرتا دی خبر ورکو دروغ نو دا به آزاد وی ولو قال لامرأته کچرتوی یو خوان بی خپلتا ان خرجت من الدار الا باذنی فانت كذا کچرت ته اوته د کورنا مگر سراد زما اجازت نو فانت كذا نو ته طلاق یې کچرت ته اوته د کورنا مگر زما په اجازت سره نو ته طلاق یې نو ګوره تحتاجو نو دغه خذب محتاج وي اوس ګوره دی د خروج الدار دا ملصق کړه دی څه شي سره په اجازت سره صحیح شو نو خروج الدار په واسطه ټچ هغه اجازت سره دی نو کله خروج الدار د اجازت سره په واسطه وي نو دا به طلاق نوی او څه کله دسی خروج الدار راغلو څه هغه سره اجازت نو ټچ شوه نو دا به بیا طلاق وی صحیح شو نو تحتاج محتاج به وی دغه خځه په خروج کې ال الاذن اذن ته اجازت ته کله مره هر واری اذل مستثنا ځکه مستثنا کو نقید لیکل یعنی الخروج مستثنا د خروج نه خروج دا خروج د ملصق بالاذن دسی خروج څه هغه ملصق بالاذن وی خو شي په خبره فلو خرجت في المرة الثانية کچرت اوتله دغه خځه دویم کرتی بدون الاذن بغیر د اجازت نه طلقت دغه خځه طلاق کړل شو ولو قال کچرت وی دغه سړی ان خرجت من الدار الا ان اذن لك ګوره بای نه دی راوړه کته اوته د کورنا مگر دا خبره ستا اجازت وخت تا ته اجازت درکم اذن لك نو فذلك دغه طلاق يقع على الاذن دغه خروج دار څه کم دی یقع دا به واقع کیږي علل اذن په اذن باندې مرتن یو کرتی یعنی اول ځل هغه اجازه طلب کو سیره لاړ شم پلنکی کرا نو ورته وڅاو لاړ شه نو بدا به نوی طلاق او دویم ځل هغه څه اوتله او دا ورته چې لاړې طلاق شوي نو دا به ورته وي چې څنګه تا اصول ششی لیدي ته نه خبره خو ما اصول ششی لیدي مدرسې کې طلاقېږم نه صحیح شو یو ځلې اجازت ضروري وو نو تا به بار وړي وکنه ته با ولې نه راوړل څه بعد نه دی راوړي نو زه در باندې طلاق نه یم او اجازت ضروري نه دی اجازت ضروري نه دی فذلك نو دا على الاذن په اذن باندې مرتن یو ځلې به حتی لو خرجت کچرته هو تل دا مرتن اخرى دویم کرتی بدون الاذن بغیر د اجازت نه لا تطلق النبي طلاق وفي زیادات نومي کتاب کې اذا قالت کلو یو سړی انت طالق بمشیت الله تعالی او باراده الله تعالی ته طلاق په مشیت الله تعالی سره او اراده د الله تعالی سره نو دا مقه شانتي مسله دي فی مشیت الله فی اراده الله نو دا په اراده د الله تعالی سره اراده د الله باندې مو تاسو ادراک نشرت لره مشیت الله تعالی سره نو هغه باندې مونږه ادراک نشرت لله نو لم تطلق یا او بحکمه یا په حکم د الله تعالی سره لم تطلق نو دا به طلاق ولا نشي